هارون الرشید بادشاہ نوم اوریدل هارون الرشید دا یو واقعیت کتابونو ذکر کړی تاریخ کتابونو ډېر عجیبه دا سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګیری مبارک هغه وخته وسره د هارون الرشید سره او ډېر زیات په اهتمام سره هغه ځان سره ساتل او ډېر خیال به ساتو دا کله چې د وفات کېدو دا وخته داسې په منځ باندې وکړو او بچو لور کوئی بچو داواله اجز ما کله قبر کې دین دا به زما په دوانو سترو کې یو وخت په یو کې یو په بل بابا وي خبره دی راته په هم په دې خبره پوه نه شو هارون الرشید وتوي سو پوری چې دا وخت زما په سترو کې موجود دی الله مال عذاب نه راکې ځکه قران کې الله فرمایي نبی رسول الله دې خلکو لزا عذاب نه ورکوم سو پوری چې ته په دې کې موجود دی پیغمبر وخت چې زما په سترو کې موجود دی مال به الله عذاب نه راکې او ما كان الله ليعذبهم الله چرتم دې خلکو له عذاب نه ورکې ځکه وانت فيهم پیغمبر ته په دې کې موجود دی داسې نشي کېدی پیغمبر بیا څه چلو شو وکې دا خبره د مکه مکرمه ده د کوم ځای ده د مکه الله دی له عذاب نه ورکې ځکه ته وسره ته تلاړ ش ګوره وتا چې دې څنګه لاړو په دویمه هجره کې د هغه قوم جرل ختم کړي الله جل شانو جنگ بدر عذابو کا عذاب نو تبو برباد کړه کنه لوګي پیراوستي تندې پیراوستي قحطونه پیراوست الله جل شانو په کفار مکه و داسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاړو د پیغمبر موجودګي د سیس ده چې دا یو قوم ته هغه عذاب الاستیصال چې ستوي د جرل نه یو قوم ختمول یو امت ته جرل نه چې ختميږي د سینه ختميږي سو پورې پکې پیغمبر موجودي چې پیغمبر کله دین لاړ شي بیا تاسو ګورئ نه کلم چې الله جل شانو یو قوم له سزا ورکړي مخکې نه پیغمبر ته وي ته دې زینو زدل عذاب راځي تاسو کوي الله جل شانو دی له عذاب نه ورکو ولې عذاب نه ورکو ځکه پیغمبر موجود پدې پیغمبر چې موجود دی عذاب نه راځي ښا دا یو وجو دا اوس دویمه خبره ده ګوره د نظر ابن حارث خداوی دا په خواني خلکو قصې دي کومه غواړو ممداسو دا قصې دي سره بیا وی نبی علیہ السلام ته مخامخ وکړه استاد قرآن چې پتا نازل شوی کدا چرته حقي لاسونه جو خدای وي کوم باندې کانو بارانو او یاره باندې سخت عذاب راوي ورپسې آیت مبارکه کې دا ذکر کوي نظر ابن حارث سوی د کافر چې اذ قالوا او هر کله چې دی کافر وي اللهم اي الله ان كان هذا چې چرتوی دا قرآن هو الحق دا حقي نو من عندك استاره طرفنا فامطر پس روا فورا روا علينا پون باندې حجاره من السماء د اسمان د طرف نه کانی او اتنا بعذاب الیم یا دردناک عذاب لراک اوس الله جل شانو سے فرمای اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پیغمبر له چیلنج ورک صلی الله علیه وسلم لا الله له چیلنج ورکو دا قرآن ستا حقیقت بم کانی رور یا عذاب رال پکار خدا چې فورا عذاب راغله زمونږ دماغ خدا خبره کوي زمون قانون خدا غوړي چې څوک چیلنج راکې وردانګو بس ډایرکټ وردانګو زمون قانون دا الله جل شانو قانون لیک بل شان دی الله جل شانو فرمای ز عذاب انسان له فورا نور کو انسان له عذاب فورا نور کو او د دې په شامان سو وجوهات موجودي زکه زدا سکو چې عذاب نور کوم بس یې لیټ کوما او یې اخرت تپریدو شتا الله جل شانو دلته یو دوه وجه ذکر کوي چې الله دې کافر ال عذاب ولنور کې حالانکه دی خدا وي کدا قران مجید چرته حقي نو په موږ باندې کانی وروره یا سخت عذاب را الله فرمایي ما كان الله ليعذبهم الله دې خلق العذاب زکه نور کې وانت فيهم اي پیغمبر تو سره ته زګور چې عذاب ورکوم کنور د پیغمبر موجودګي د سیس ده چې دا یو قوم ته عذاب الاستیصال چې ستوي د جرل نه یو قوم ختمول یو امت ته جرل نه چې ختميږي د سینه ختميږي سو پورې پکې پیغمبر موجود چې پیغمبر کله دین لاړ شي بیا